بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. سأل سائل بعذاب واقع. یو سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه، هغه عذاب چې هر عمر واقع کیدونکی دی. للكافرین لیس له دافع. د کافرانو د پاره دی هیڅ څوک د هغه مخنیونکی نشته. من الله ذی المعارج. د هغه الله د طرفه دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی. تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50 في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرښتې او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جمیلا. نو اے پیغمبر صبر وکا او غوره صبر. انهم يرونه بعيدا. بشک دی هغه عذاب لري ویني ونراه قريبا. او مونږه نزدې وینو. يوم تكون السماء كالمهل. په هغه ورځ به آسمان پشان د ویلې شوي تانبې شي، یعنی مسو غونته. وتكون الجبال كالعهن. او غرونه به رنګین وړی غونتی شي. ولا يسأل حميم حميما. او هیڅ یو دوست به د خپل دوست د حال پوښتنه ونه کړي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. په داسې حال کې چې هغې به یو بل ته وښودل شي، مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې د عذاب نه د بچ کېدو دپاره په فدیه کې خپل زامن، وصاحبته وأخيه، خپله میرمن، خپل رور، وفصيلته التي تؤويه، خپله ډېره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. او د ځمکې د مخه ټول خلق یعنی په فدیه کې ورکی او دغه تدبیر ورله نجات ورکی. كلا إنها لظى. خدا به هیڅ کله نه کیږي، هغه خو به لمبه شوي اور شغلی وي. نزاعة للشوى. چې غوښه او پوستکی به سوځوي. تدعو من أدبر وتولى. په چغو چغو به هر هغه څوک به ځان ته راغواړي چې هغه د حق نه مخ اړولی او شایع ګرځولی. وجمع فأوعى. او مالی جمع کولو او بندل بندلې سنبالې خېدو. إن الإنسان خلق هلوعا. انسان ډیر بے صبره پیدا کړی شوی دی. إذا مسه الشر جزوعا. کله چې په مصیبت راځي نو وار خطا کیږي. وإذا مسه الخير منوعا. او کله چې څه ښېګڼه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پورې کوي. إلا المصلين. مگر هغه مونځ کوونکي الذين هم على صلاتهم دائمون. چې تل د خپل مانځه پابند دي. والذين في أموالهم حق معلوم. چې د هغو په مالونو کې یوه مقرره حصه ده. للسائل والمحروم. سوال کوونکو د پاره او د سوال نه بچ کوونکو د پاره هم.
والذين يصدقون بيوم الدين او هاغه کسان چې د جزا ورځ برحق مني والذين هم من عذاب ربهم مشفقون او هاغه کسان چې د خپل پروردگار د عذاب نه ویریږي إن عذاب ربهم غير مأمون زکه چې د هغو د پروردگار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي والذين هم لفروجهم حافظون هاغه کسان چې د خپلو شرم ځایانو حفاظت کوي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سوا د هغو میرمنو یا خپلو وینځو سره چې دی د هغې مالکان دي نو په دې ملامتیا نشته فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون البته څوک چې د دې نه سوا نور څه وغواړي هم هغې د حده تیري کوونکي دي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هغه کسان چې د خپلو امانتونو او د خپلو کولو قرار لحاظ ساتي والذين هم بشهاداتهم قائمون هغه کسان چې په خپلو شاهدو باندې پر اختیار ټینګ ودرېږي والذين هم على صلاتهم يحافظون او هغه کسان چې د خپل مانځه حفاظت کوي أولئك في جنات مکرمون هم دغه کسان با په عزت سره د جنت په باغونو کې وي فما للذين كفروا قبلك مهطعين نو اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دغه کافرانو څه شوي دي چې ستا طرف ته په منډه منډه راځي عن اليمين وعن الشمال عزين خي او په کیڼ طرفه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم آیا د دینه هر یو دا تمه لري چې هغه به نعمتونو نه مالا مال جنت ته ننویستل شي كلا إنا خلقناهم مما يعلمون هیڅ کله نه مونږ چې د کم شي نه دی پیدا کړي دي دی په خپله په هغه پوهیږي فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون نه زه قسم کوم د مشرقو او د مغربو پر رب چې مونږ یقینا قادر یو على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين په دې باندې چې د دې په ځای د دې نه ډېر ښه خلک راولو او مونږ عاجزه کړی شوي نه یو فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نو د دې کبله دی په خپلو باطلو خبرو او په خپلو لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دی خپلې هغې ورځې ته ورسیږي چې دی سره د هغې واده کیږي يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون په کومه ورځ چې دی د خپلو قبرونو نه راووځي داسې بزغلي لکه چې د خپلو بوتانو خواته منډې وهي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون د دې سترګې به ټیټې وي ذلت به ورباندې خور وي هغه ورځ ده چې د هغې دې سره واده کیږي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی